السلام علیکم مشرانو کشرانو شاد و آباد مغوړی ابراهیم خیالي له تاسو سره مخاطب دی او هیله لرم چې انشاءالله اشغار به مو خوښ او لوړ وګرځي او داسې دا چې ګورئ دا ښه او بل ته رسول دا هم یو اجر یوه نیکي دی که زما په اشغار کې څه کشش او څه پیچیدګي وي نو زه دا وایم چې نورو ته یې هم ورسوئ. ځینې داسې خلک وي چې نیت نه خلاص وي او نږدې دي وي او درنږدې وي او هر چا ښه بد وي په وطن کې، الله مو دا ښه بد نه وساتي، الله مو دا چا مسلمان ورور سره ښه بد نه راولي. دا غوڼ مونږ وروڼه یو، خو بیا هم نیتونو کې فرق وي او زما د چا په ښه باندې نیت کم نه کي او انشاءالله د هر چا په ښه بد باندې مې په بد مې زړه بدېږي د مسلمان او په ښه مې ښه کېږي. خو داسې نیت کامي خلک شته دی چې شعر اشغار وګوري، خوند ترې اخلي، بیا یې پرېږدي چې کوم دي که نه او لایک یې ښه نه کړو او بل ته نه ورسوي چې نه بل څوک نه وي. خو دا خو چې میډیا ته یو سړی شکره کوي، خو دا خو دا ګرځي که نه، دا سوچ خو د لري که نه چې دا خو ګرځي، دا خو ورکېږي نه که نه. فیسبوک خو داسې شی نه دی که نه، یوټیوب چې مثال دا شی بیا ورک شي، ځنې پټ شي، خانه شي، یا څوک خورې پرې وړوي، نه دا خو ګرځي تر قیامته باندې. او دا سوچ ته لري دا وړیکي عقل دا نه شوروي دا خلکو. دا ته زه نصیحت کوم واس که چېرې روح اشغار وي، پیچیده وي، معیار وي پکې، خو بیا دا نورو ته هم شیر کوي. او زه دا نه وایم چې زما دپاره دا شیر کوي، هر چې چا ښه وي او د سنت په طریقې وي، غلط نه وي او د الله د لارې خلاف نه وي، نو خامخا دا یې شیر کوي، ولې چې نور څوک به عبرت ترې اخلي. صحیح شوه ملګرو؟ مننه. تللی مې په تله دي اشغار د محبتو، تللی مې په تله دي اشغار د محبتو، لیکلی مې هر بیت دی په معیار د محبتو، لیکلی مې هر بیت په معیار د محبتو. څوک پټ دي څوک څرګند دي د دنیا دغه رواج دی، څوک پټ دي څوک څرګند دي د دنیا دغه رواج دی. رادرومي په هر چا باندې یو وار د محبت، رادرومي په هر چا باندې یو وار د محبت. په ځمکه په اسمان کې د عقل سنی نشته، په ځمکه په اسمان کې د عقل سنی نشته. د یار مې حقیقت کې ډېر هوښیار د محبت، د یار مې حقیقت کې ډېر هوښیار د محبت. بې فکره د دنیا دا کاروبار نه بې پروایم، بې فکره د دنیا دا کار روزګار نه بې پروایم. موندلې مې چې ښکلی شوخ روزګار د محبت، موندلې مې چې ښکلی شوخ روزګار د محبت. په واز و نصیحت باندې خیالي وزیر تیر شوی، په واز و نصیحت باندې خیالي وزیر تیر شوی. زه شوم په هر ځای کې ګنهګار د محبت، زه شوم په هر ځای کې ګنهګار د محبت. لیکلی مې هر بیت په معیار د محبت، تللی مې په تله دي اشغار د محبت. لیکلی مې هر بیت په معیار د محبت، لیکلی مې هر بیت په معیار د محبت. سلامونه ملګرو.